الرحمن الرحیم. بیا هم دې موږ سلامونه ومنئ په خیر راغلیا. دویم درس د خدای دې وکړي چې تاسې زوړ درس په یاد کړی او زده کړی مئ او یو څه مو ورڅخه زده کړي. نن موږ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوو د الفبا د تورو یو ځای کول سره، چې کوم توري په سر کې څه رقم سره یو ځای کیږي او کوم توري په اخر کې په څه ډول سره موږ تاسو سره یو ځای کولی سو. نو اول راځو موږ تاسې د الف توري ته. الف توری په سر کې هم د کلمو په دغه شکل سره هم لیکل کېدای شي، که د کلمو په مابینځ کې راسي په دغه شکل سره هم لیکل کېږي، که د کلمې په اخر کې راسي بیا په دې شکل سره هم موږ تاسې الف لرو، لکه وړه لام سره، لکه د کاف سره. بل راځو د بی توري ته. بی د کلمو په سر کې په دې شکل سره هم لیکل کېږي، په مابینځ کې په دې رقم سره، او په اخر کې هم د بی اخرنی شکل. که بی د بی ته ورته توري ټې، پی، سې، تې دا ټول په همدغو شکل سره د کلمو په سر او د کلمو په اخر کې لیکل کېږي. راځو جیم ته. جیم د کلمو په سر کې په دې شکل سره هم لیکل کېدای شي، د کلمو په مابینځ کې په دغه رقم شکل سره جیم. که جیم وي، که چې وي، که څې وي، ټول هم دا یو رقم شکلونه لري. او د کلمو په اخر کې هم بیا په خپل حالات باندې هم لیکل کېدای شي، لکه دغه جیم. بل راځو موږ تاسې د ری توري ته. د ری توری دی په هر ځای کې د کلمو په سر کې هم په دې شکل سره، د کلمو په مابینځ کې په دې شکل سره، د کلمو په اخر کې هم په دغو پخواني حالات سره. ټول توري که ری ته ورته توري ژ یي، ی یي، ړ یي، ټول په همدغو شکل سره لیکل کېږي. راځو دال ته. دال د کلمو په سر کې په دغو شکل سره لیکل کېږي، د کلمو په مابین کې په دغه رقم سره، او د کلمو په اخر کې هم په خپل حالات. دال ته ورته توري لکه ډال، لکه زال، دا ټول هم دغسې په دغه شکل سره لیکل کېږي. راځو موږ تاسې بل د سین توري ته. سین د کلمو په سر کې په دغه شکل سره لیکل کېږي، د کلمو په مابینځ کې شین په دغه شکل سره لیکل کېږي، د کلمو په اخر کې هم خپل شکل لري. که شین ده، که سین ده، که هین ده، دا ورته ټول توري د کلمو په سر کې، د کلمو په مابینځ کې او د کلمو په اخر کې په دغه شکل سره لیکل کېږي. راځو موږ تاسې سوات. سوات هم شین ته ورته رقم سره لیکل کېږي. سوات د کلمې په سر کې، د کلمې په مابینځ کې، د کلمو په اخر کې هم په خپل حالات. راځو بل موږ تاسې لرو عین. توی لرو، بلکې توی هم د کلمو په سر کې په دغه شکل سره لیکل کېږي، په خپل حالات. د کلمو په مابینځ کې بیا هم په خپل حالات باندې پاتې کېږي. توی، توی، که زوی، که هر توری په دغه شکل سره، او د کلمو په اخر کې هم په پخواني حالات، په دغه حالات سره پاتې کېږي. راځو موږ تاسې عین ته. عین د کلمو په سر کې په دغه شکل سره لیکل کېږي، که عین وي که غین وي فرق نه کوي، فرق یې یوازې په ټکو کې ده. او د کلمو په مابینځ کې عین په دغه شکل سره لیکل کېږي، د کلمو په اخر کې هم عین په دغه شکل سره هم لیکل کېږي، او موږ تاسې په دغه شکل سره هم لیکلی شو، که عین وي که غین وي. راځو موږ تاسې کاف ته. کاف د کلمو په سر کې په دغه رقم سره لیکل کېږي، د کلمو په مابینځ کې هم په دې شکل سره لیکو، او د کلمو په اخر کې هم په پخواني حالات سره یې پرېږدو.
راځو موږ او تاسې کاپ او ګاپ ورته تورې هم په دغه شکل سره لیکل کیږي. راځو فی ته. فی د کلمې په سر کې په دغه شکل سره لیکل کیږي. د کلمو په مابینځ کې هم په دغه شکل سره لیکل کیږي او د کلمې پر آخر کې بیا هم په دغه شکل سره موږ تاسې فی لیکلی سو. فی ته ورته توری لکه قاپ. قاپ هم په همدغه شکل سره لیکل کیږي، د کلمې په سر کې، د کلمې په مابینځ کې او د کلمې په آخر کې. راځو موږ تاسې وو ته، لام ته بلکې. لام د کلمې په سر کې په دغه شکل سره لیکل کیږي، د کلمې په مابینځ کې هم په دغه شکل سره دومره فرق نه کوي، دا لام. او د کلمې په آخر کې هم په خپل حالات. راځو موږ تاسې وو ته. وو د کلمو په سر کې هم دغسې لیکل کیږي، د کلمو په مابینځ کې په دغه شکل او د کلمې په آخر کې هم په دغه رقم سره لیکل کیږي. راځو نون ته. نون د کلمې په سر کې دغسې لیکل کیږي او د کلمې په مابینځ کې په دغه رقم شکل سره نون لیکلی سو او د کلمې په آخر کې موږ نون په خپل حالات هم پرېښودلی سو. نون دا یې هم نون. نون ته ورته توری لکه نون. نون هم په همدغه رقم سره لیکل کیږي. راځو موږ تاسې هی ته. وړه هی. وړه هی د کلمې په سر کې هم په دغه شکل لیکل کیږي، د کلمې په آخر کې هم په دغه شکل سره لیکل کیږي، د کلمې په آخر کې بیا په دغه شکل سره وړه هی لیکل کیږي. راځو موږ تاسې پسې یې ته. یې یوازینی د پښتو یې چې د ټکو یې ورته ویلی سو موږ تاسې دغه ده. دغه یې موږ تاسې د کلمو په سر کې په دغه شکل سره لیکو، د کلمو په مابینځ کې هم په دغه شکل سره لیکو او د کلمو په آخر کې هم موږ تاسې یې په خپل حالات لیکلی سو. ځینې نورې لکه امزه یې، لکه اداره یې او بې ټکو یې، اوږده یې، هغه یې ګانې چې د پښتو هغه یو مخ د کلمو په آخر کې راځي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ درس مو خوښ سوی او تاسې تمرین وکړئ، په یاد یې وساتئ او زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ.